د خدای خدمتګار وزارت د وزارت جوړولو د صلاح او مشورې لپاره مولانا ابوالکلام آزاد او بابو راجندر پرشاد بټاباد ته راغلل. د خدای خدمتګارو د اسمبلی په ممبرانو کې چې څوک د وزارت خواهشمندو هغوی وی د خدای خدمتګارانو په ذریعه د خپلو خواهشاتو د پوره کولو لپاره کار شروع کړو. د دې ټولو سرغنه سمین جان وکیلو د ډیر شوق و چې وزیر شي. د قاضي عطاالله په مقابله کې ډیر خلک د په طرف او د دې وجه هم دغه و چې قاضي صاحب د خپل وزارت د لپاره کوشش نه کولو او هیڅ چاته یې ویلی نه وو، تر دې پورې چې ماته هم د دې خبرې کنایتا هم ذکر نه و کړی. د خدای خدمتګارو د مشورې نه پس زه ډاکټر صاحب مولانا ابوالکلام آزاد او بابو راجندر پرشاد کېناستو او په حالاتو مو غور وکړو. زما دا رای وه چې زمونږ صوبه ډیره وړه صوبه ده، مونږ له د 3 یا زیات نه زیات د 4 وزیرانو نه زیات جوړول پکار نه دي. په دې دوران کې سمین جان ماله هم راغی او ماته یې وویل چې زه په دې خبره رضا یم که چیرې ما او قاضي صاحب پارلیمنټري سکرتریان کړی، خو یوازې نه قاضي به هم را سره وي. د هغه سمین جان خان دی چې قاضي صاحب د ده دپاره ماله د بریلی جیل خانې ته راغلی و، د ده دپاره ماله د بریلی جیل خانې ته راغلی و او د ده دپاره یې زمانه مجبورا د نوښار د خدای خدمتګارو په نومونو خطونه واخیستل چې د ده مخالفت دې نه کوي. په دې وجه دی د اسمبلی ممبر شو چې سمین جان په دې پوهه شو چې وزارت په وټونو نه دی او د وزیر اعلی په مرضی دی، او بله دا چې زه د دې پارلیمنټري سکرتریانو هم مخالف وم ځکه چې زمونږ صوبه وړه ده، دومره گنجایش پکې نشته او نه دومره کار شته. نو موږ دا فیصله وکړه چې ډاکټر صاحب سره دی 3 نور وزیران وي او په هغې کې دی یو هندو وي او 2 مسلمانان چې د هزارې د اسمبلی ممبران موږ سره ملګري شوي وو او د صاحبزاده صاحب برخلاف یې ووټ ورکړی وو. نو موږ ورسره دا وعده کړې وه چې یو وزیر به د هزارې وي، پاتې یو وزارت شو. نو ډاکټر صاحب قاضي عطاالله صاحب واخستو او د هزارې نه محمد عباس خان واخستو. په هندوانو کې زما رای و چې لالا بنجورام د ډیره اسماعیل خان دی وزیر شي ځکه چې هغه د کانګرس زوړ کارکونو او قید یې هم تیر کړی وو او ډیر با اصوله سړی وو. د مولانا صاحب دوی دا خیال و چې رای بهادر ایشارداس په هندوانو کې لایق او با رسوخه سړی دی وزیر شي، خو زمونږ د ټولو لالا بنجور رام خوښو او هغه وزیر مقرر شو. حقیقت دا دی چې کانګرس په بارسوخو رای بهادرانو پسې ګرځي او موږ په خدای خدمتګارو پسې ګرځو. کله چې زمونږ وزارت جوړ شو نو زمونږ دا فکر و چې څومره زمونږ نه کېدای شي خلکو ته پیدا ورسو. موږ په اسمبلی کې 2 تجویزونه پاس کړل، یو مو مالیه کې معافي وکړه او بل د کوهاټ بنو مروتو خلکو ته د اوبو ډیر تکلیف و، د هغې د اوبو د انتظام دپاره مو 2 روپۍ منظورې کړې او دا مو اراده وه چې هر کال به چې څومره کېدای شي د دې خلکو د اوبو دپاره روپۍ منظورو تر هغې پورې چې دا خلک په اوبو ماړه شي. د کوهاټ د کرک تحصیل دا حال و چې هلته به زمونږ میندو خویندو د 20 او 22 میلیونه د څښلو اوبو راوړلې. د وزارت دا کوشش و چې د څښلو اوبه دې هرې علاقې ته ورسوي او چې کله وزارت 2 کاله پس استعفا ورکوله نو هغوی دومره کړي وو چې بیا د دغې علاقې خلک دا 2 میلیونه لرې اوبو پسې نه تلل او اکثره کلو ته خو اوبه ورسولی شوې. د اوبو دا مسله به بیخي حل شوې وه، خو پښتنو په پرو جنبو او خودغرضو دا کار ترسره کېدو ته پرې نه خود، ولې چې هر کلي به ویل چې اوبه اول مونږ له راکړئ. د دې دپاره مو یوه سرکاري کمیټه جوړه کړه او ما پکې ممبري د دې دپاره منظور کړه چې دا د عامو خلکو د فایدې او خیر کار دی. خو افسوس دی چې زمونږ د خپلو خدای خدمتګارو د بې اتفاقۍ په وجه خلکو ته چې کوم قسم خیر او فایده مونږ رسول غوښتل ونه رسولی شوه او هغه کار نیمګړی پاتې شو. کانګرس د خپلو وزارتونو دپاره دا هم ضروري ګڼله چې د صوبې قانوني مشیر یعنی ایډوکیټ جنرال به د گورنر په خوښه نه مقرریږي. د صوبې قانوني مشر یعنی ایډوکیټ جنرال به د گورنر په خوښه نه مقرریږي بلکې د ده واک دی د وزیرانو سره وي او د هغوی چې د خپلې خوښې نه کوم قسم سړی غواړي هغه دې مقرروي. د بهار صوبه کې د گورنر او وزیرانو په منځ کې لویه جګړه شوې وه او نوبت د استعفا ورکولو ته رسېدلی و. دغه ورځو کې سر سلطان احمد د بهار د صوبې ایډوکیټ جنرال و، هغه د سرکار ډیر خیرخوا و
نو ګورنر نه غوښتل چې هغه د دې عهدې نه لرې کړی شي او وزارت غوښتل چې د په ځای خپل اعتباري سړی مقرر کړي. په دې د وزارت او ګورنر ترمنځ جګړه وشوه او چې ګورنر پوه شو چې وزیران په دې خبره استعفا ورکولو ته تیار دي نو بیا یې د هغې خبره ومنله. سر سلطان احمد لرې شو او د کانګرس سړی مقرر شو. دغه شان زما هم دا خیالو چې زمونږ وزارت د هم خپل سړی په دې عهده مقرر کړي. په دغه ورځو کې سردار راجا سنگ ایډوکیټ جنرالو ډاکټر صاحب په دې مسله ګورنر سره خبرې وکړي خو هغه د ده د لرې کولو ته تیار نه و. نو راجا سنگ په خپل ځای ایډوکیټ جنرال پاتې شو. نتیجه دا شوه چې زمونږ د وراثت څو کلي د ډاکټر صاحب او زمونږ نه واخیستل. که زمونږ خپل ایډوکیټ جنرال وی نو د پاس شوي قانون زراعتي بل مطابق به عملي شوی و. موږ د صوبې خلکو ته به تاوان نه وی رسېدلی او زمونږ دا وراثت به اخیستی شوی نه و او موږ ته به هم تاوان نه وی رسېدلی. زما طبیعت ښه نه و نو زه د څو ورځو دپاره هواګلۍ ته لاړم. دا یو ښکلی د آرام ځای و او ما پکې څو ورځې آرام وکړو. بیا د دې ځای نه په قیرا خان سره د اګرو په دوره لاړم. مونږ چې په 1913 کال کې خدای خدمتګاري جوړه کړه نو دا تحریک د پښتنو د طبیعت موافق و او ډیر زر په پښتنو کې خور شو. خو پیرنګیانو مونږ له موقره نه کړه. 3 میاشتې پسې گرفتار کړو او زمون قوم او خدای خدمتګارو سره بې حد ظلمونه وکړل. خو څومره چې دوی ظلم کولو دومره تحریک زیات خورېدلو. پیرنګیانو زمونږ دا تحریک دباو نه کړای شو او چې زمونږ عارضي صلح د ګاندیجي او لارډ ډارون په منځ کې وشوه نو بیا هم مونږ پیرنګیانو کار ته پرې نه ښودو. ځای په ځای به یې راته 144 دپه لګولې وه او په هزاره کې خو یې مونږ ته ډېر مشکلات پیدا کړي وو. نو دلته مونږ په تسلۍ سره کار نه و کړی بل زمونږ نه د میا احمد شاه ډله هم جدا شوې وه. هغې زمونږ بر خلاف ډېرې غلطې خبرې خورې کړې وې خو هغې هم په خپلو ذلیلو ارادو کې کامیاب شوي نه وو. اوس چې مونږ 2 کاله پس خپلې صوبې ته راغلو او د خدای خدمتګارو وزارت هم جوړ شو نو مونږ د نوي سره د خدای خدمتګارۍ تنظیم شروع کړو. هزاره کې هم مونږ له د کار کولو موقع په لاس راغله او د هغه علاقې دوره مې وکړه. زمونږ وزیران او پیرنګیان څه وخت چې زمونږ وزارت جوړ شو نو په نوکرشاهي خلکو کې هغه انګریزانو او که دیسیانو هیبت او ویره راغله. رشوتونه او ظلمونه بند شول خو افسوس چې دا حالات تر ډیره وخته پاتې نه شو. نوکرشاهي زمونږ وزیرانو سره خلط ملت شوه او د هغې د خوی بوی نه خبر شول او تعلقات یې ورسره قایم کړل. نو بیا په خپله زړه پالیسۍ روان شول. رشوت خو پرېږده د وزارت او خدای خدمتګارۍ تحریک ته نقصان ورسېدو. که زما په هغه تجویز عمل شوی وی نو دومره تاوان به مو نه وی شوی. زما ته تجویز و چې وزیرانو له د پیرنګیانو سره د ضرورت نه زیات تعلقات پکار نه دي او نه د ضرورت نه زیات هغې سره خلط ملت کېدل پکار دي ځکه چې زما تجربه ده چې غلام قومونه ډیر کمزوري وي او حکیم قوم ته ټینګ نه وي. حکیم قوم کې یو قسم کشش وي او محکوم قومونه خود په خود ځان ته راکاږي. دغه وجه و چې ما به پیرنګیانو سره نه لیدل هغې به زما برخلاف پروپاګنډه کوله چې د ده د پیرنګیانو نه نفرت دی. زه خو خدای خدمتګار یم او د خدای خدمت خو د خدای د مخلوق خدمت دی. آیا پیرنګیان د خدای مخلوق نه دي؟ او نه دا چې ګوندې په دې کې یوازې زمونږ وزیران پیل شول. دا امتحان که مونږ کې په هر چا راغلی وی هغه به پکې پاتې راغلی وی. د دې نه هغه سړی بچ کېدای شي چې د دې قسم موقع پیدا کېدو نه ځان وساتي. ما د ډاکټر صاحب دپاره د پیرنګیانو سره داسې تعلقات ډېر خطرناک ګڼل ځکه چې په هغه د مجلس ډېر اثر کېږي. هغه چې د انګلستان نه راغلی و نو په هغه د پیرنګیانو ډېر اثر و. پیرنګیان ورته پاک او ریښتیني ښکارېدل. د خپل قام خلک ورته دروغجن ښکارېدل. زه دا منم چې پیرنګیان پاک او ریښتیني دي خو د خپل قام دپاره مګر د بل قام دپاره او خصوصا په سیاست کې دغه شان نه دي. د جواهر لال دوره په دغه ورځو کې جواهر لال سرحد ته راغی. پنډت جواهر لال چې زمونږ صوبې ته په اول ځل راغی نو په ټول ښار کې مونږ د ده جلوس وګرځولو. په زرګونو خدای خدمتګار ورته هر ځای ولاړو او بیا په شاهي باغ کې یوه لویه جلسه د ده په درناوي کې وشوه. دې جلسې له سرکاري او قومي ډېر مخلوق راغلي وو. قومي نظمونه پکې وویلی شول سره د دې چې جواهر لال په پښتو نه پوهېدو خو د دې نظمونو او د دې نظارې او ماحول نه ډېر متاثر شوی و. دا نظم چې پکې وویلی شو چې زمونږ سرې جامې زړې کړې د خانانو نوکرانو
نو ډیرو خلکو ورته وژړل او چې تا کال ته تلو نو جلوس کې یو سیک چې د خدای خدمتګارو کمانډرو باوردي مخکې روانو او د نری تکبیر چغې وهلې خو دلته دومره قومیت او اتفاق خدای خدمتګارۍ پیدا کړی دی چې دی د نری تکبیر نارې وهي. ډاکټر صاحب نهروجي ته زما دا شکایت وکړو چې دی موږ د پیرنګیانو سره د تعلقاتو ساتلو نه منع کوي. جواهر لال ما سره په دې مسله ډیر بحث وکړو چې دا خبره د تهذیب نه لږه پریوتې ښکاري. ما ورته وویل چې زه منم، ما ته هم دا خبره ښه نه ښکاري، خو دې کې دومره فایده نشته لکه چې څومره پکې نقصان دی. نو موږ به هغه تهذیب څه کړو چې په هغې زموږ قوم او ملک ته نقصان رسیږي. خو هغه زه په دې خبره مجبوره کړم چې ما له په دې معاملاتو کې دخل کول پکار نه دي. نو ما دا خبره غلې کړه چې کله به زه پېښور ته لاړم نو ما به کتل چې یا به ډاکټر صاحب د پیرنګیانو میلمه وو او یا به پیرنګیان د ده میلمانه وو. د ده او د پیرنګیانو تعلقات دومره زیات شول چې حکومتي کارونه خو پرېږده، هغوی زموږ کورنیو معاملو کې هم دخل شروع کړو. د پیرنګیانو او د خپل قوم په باره کې د ډاکټر صاحب هم بیا هغه زړه رویه شوه چې په ډیرو کوششونو بدله کړې شوې وه. خبره دا وه چې ډاکټر صاحب دا رایه وه چې پیرنګیان عموما او ګورنر خصوصیات د وزارت سره د هر قسم تعاون ته تیار دي. خو خبره داسې نه وه، هغوی به مخامخ د ډاکټر صاحب ډېرې خوشامندې کولې او د دې اظهار یې کولو چې موږ ستا وفادار یو، خو حقیقت داسې نه وو. او پسې شا به یې خپل او د خپل لاس لاندې خلکو په ذریعه د خدای خدمتګارو او وزیرانو په خلاف پروپاګنډې کولې او په قسمه قسم طریقو به یې زموږ تحریک ته نقصان رسولو. د هرې محکمې مشر افسر به د خپلې محکمې کارکوونکو ته تلقین کولو چې ګورئ تاسو په دې خبرو پوه شئ چې ستاسو ترقي او تنزل زما په لاس کې دی، نه چې د وزیرانو او دغه شان د ملک خانان او اربابان به هم زموږ مخالفت ته تیار کړل او د هغوی ذهن کې دا خبره واچوله چې اوس په ملک کې ستاسې رسوخ پاتې نه شو او که څه وینو هغه هم خدای خدمتګار درته نه پرېږدي. که چېرې تاسو خپله هستي غواړئ نو تاسو له پکار دي چې د سرکار امداد وکړئ او د هغه حکومت مضبوط کړئ، د خدای خدمتګارو تحریک او حکومت کمزوری کړئ. دا به هله کېږي چې تاسو ټول خانان، اربابان او ملکان راټول شئ او خپل کور کې اتفاق وکړئ او د خدای خدمتګارو مقابله کې خپل یو جماعت جوړ کړئ او بیا ملا وتړئ او د هغه جماعت دپاره په خپل ملک کې کار وکړئ. قوم د هغې نه واړوئ او د ځان سره یې ملګری کړئ او دغه شان مولیانو، باباګانو، میاګانو ته به هم دا قصه کوله. مستر ټالنټین چې د 400 اسسټنټ کمشنر د هر چا ناول شروع وکړه، هغه خان بهادر سعدالله خان د عمر زور وغوښت، سلای ورسه وکړه او د هشنغر دواوې خانان، مولیان، وکیلان یې ملګري کړل او مسلم لیگ یې قایم کړو او دغه شان په ټوله صوبه کې خانانو، مولیانو، وکیلانو د حکومت په ذریعه مسلم لیگ جوړ کړو او زموږ برخلاف یې پروپاګنډه شروع کړه. د دې نه وړاندې زموږ صوبه کې مسلم لیگ نه و. مستر محمد علي جناح صاحب د دې جماعت د جوړولو دپاره دلته راغلی و خو جوړ شوی نه و. عجیبه دا و چې زموږ حکومت به هغه حاکمان مقررول چې کومو به د مسلم لیگ دپاره کار کولو. دا خلک به ډېر خوشامندګر وو او ډاکټر صاحب داسې یو سړی و چې خوشامندو ته ټینګ نه و او که خدای خدمتګارو به ډاکټر صاحب ته د دې قسمه څه خبره وکړه نو هغه به پرې یقین نه کولو او خپل خدای خدمتګاران به ورته دروغجن ښکارېدل او هغه افسر چې به دوی په خپله لګولی و او د دوی د لاس لاندې به وو ډاکټر صاحب به خپل وفادار ګڼلو خو هغوی به ټول کار د خدای خدمتګارو خلاف کولو. یو ځل د بنو حاجي محمد اسلم خان ماته د خان بهادر دلاور خان اسسټنټ کمشنر په باره کې وویل چې هغه زموږ مقابله کې د مسلم لیگ جوړولو کوششونه کوي. حاجي صاحب ډیر ریښتینی او زموږ ډیر ملګري وو او ډیر مخلص خدای خدمتګار وو. هغه ویل چې ما ډاکټر صاحب ته وویل چې دلاور خان دا کار کوي، د دې ځای نه بدل کړه، خو زما په دې خبره ډاکټر صاحب یقین رانغی او دا یې خیال و چې ګوندې زه دروغ وایم. حاجي صاحب ډیر خپه و، د هغه له ډیره تسلي ما وکړه، ورته مې وویل چې موږ به کوم حکیم بدلو، که چیرې دلاور خان بدل شي او د ده په ځای بل راشي نو ستا څه خیال دی؟ هغه به دا کار نه کوي. ما دا خبره په زړه واچول او ډاکټر صاحب سره مې په خپله د دې ذکر وکړو. د هغه په دلاور خان دا یقین و چې هغه دا کار نه کوي او حاجي صاحب زیاته وایي. د دې د معلومولو دپاره زه په خپله بنو ته لاړم، څو ورځې مې تېرې کړې او بې طرفه خلکو نه مې تحقیقات وکړل. معلومه شوه چې په مسلم لیگ کې د شاملېدو دپاره دلاور خان په محمد نواز خان هم ډیر زور لګولی دی.
محمد نواز خان د ګل امام خان او په بنو کې وکیلو. ما سره ډیر تعلقات او زموږ سره ډیره همدردي وه او د ده ورور محمد ظفر خان زموږ ذمه دار خدای خدمتګارو. د دوی ټول خاندان زموږ تحریک کې د هر چا نه وړاندې وو او د نورو وکیلانو په شان چالاک او دروغجن نه وو. ما دا غوره وګڼله چې د محمد نواز خان نه حقیقت معلوم کړم. ما وویل چې دی پوهه نه شي او حقیقت معلوم شي. خیر زه د ده ځای ته لاړم، ورسره کېناستم، خبرې مو شروع کړې. اخره کې مې ترې د دې خبرې پوښتنه هم وکړه چې تا له خو یې هم د مسلم لیګ دعوت درکړی دی. هغه وی هو، خو چې وروسته یې فکر وکړو نو بیا پښیمانه وو، خو خبره یې د خولې نه وتلې وه. چې لږ فکر یې وکړو نو راته وویل چې ما باندې خو دې چل وکړو. زه واپس پېښور ته راغلم او ډاکټر صاحب مې د دې خبرې نه خبر کړو. حقیقت دا و چې دې قسم خبرو کې خدای خدمتګارو ته هم قصور و. ډېر داسې خدای خدمتګارو چې وزارت ته یې غلط خبرونه رسول او په دې وجه ډاکټر صاحب عقیده په دې ټینګه شوې وه چې دوی ټول دروغجن دي. مګر په خدای خدمتګارو کې رښتینې خلک ډېر وو، خو دروغجن هم پکې وو. د هغې په وجه رښتینې هم د شک نه خلاص نه شو. زموږ چې حکومت جوړ شو نو موږ له نوي خلک راغلل او موږ په خدای خدمتګارۍ کې واخیستل. دا خلک د خدمت د پاره نه بلکې د اقتدار او د لوټ د پاره او هم د خدای خدمتګارۍ د بدنامولو د پاره په جماعت کې داخل شوي وو. دا زموږ نه لویه سهوه او غلطي وشوه چې دغه خلک موږ په خپل جماعت کې واخیستل. په کار ده چې کله یو جماعت اقتدار ته ورسیږي نو دغسې تماشبین خودغرضه او ابن الوقت کسان دي په خپل جماعت کې د څه مودې دپاره نه اخلي او چې بیا کله یخلي هم تحقیق په کار دی چې داسې خلک واخیستلی شي چې هغوی حقیقت کې د خپل غرض دپاره نه د قام د خدمت دپاره پارټۍ ته راځي. زموږ د صوبې د گورنر جارج کننګم په باره کې د ډاکټر صاحب حقیقت و چې دی ډېر ښه سړی دی او هغه خپل دوست او مددګار ګڼلو. د هغه د عقیدې سره زما اتفاق نه و. زه منم چې کننګم ډېر ښه او هوښیار سړی و، خو ډېر ښه پیرنګې هم زموږ دپاره ښه کېدای نه شو، ولې چې زموږ او د هغوی قامي مفاد بیلو. د ګاندیجي دوره اوس صوبه سرحد کې خپل وزارت و، په راتلو څه بندیز نه و. نو ګاندیجي هم په 1937 کال راغی. د هغه هرکلی او استقبال چې په کوم شان وشو هغه یو تاریخي حیثیت لري. کوم څیز چې په ګاندیجي ډېر زیات اثر کړی و هغه د باوردۍ خدای خدمتګار و، هغه نظم و ضبط و چې هغوی څومره په خاموشۍ، حوصله او انتهایي وقار دا د زرګونو لکونو خلکو جلسې او جلوسونه سنبالول. ګاندیجي ولیدل چې څومره په مینه او اخلاص خدای خدمتګار خپل جلوسونه او جلسې منظم او قابو ساتي، او دا یې هم ولیدل چې په جلسو او جلوسونو کې ولسونه څومره په جوش او بېباکه مینه د خدای خدمتګارو سره تعاون کوي. د ګاندیجي غوندې ګرځنده او جهاندیده قامي او ولسي مشر هم په دې مجبوره شو چې وی ویل ما په خپل ژوند کې داسې خاموش او منظمې جلسې ډېرې کمې لیدلې دي، او ځکه د ګاندیجي دا امید پیدا شو چې د دې درنو او تورزنو پوښتنو په ذریعه د خپل ژوندون مقصد حاصل کړي. او لکه چې وایي زما دعا ده چې پښتانه دې نه یوازې دا چې هندوستان له ازادي وګټي بلکې د دغه ازادۍ په برکت ټولې دنیا ته د عدم تشدد دا زرین اصول ورمعرفي کړي. ګاندیجي به موږ سره خندل چې بېګا ټوله شپه ما په ګاډي کې ټکی خوب نه دی کړی، ولې چې د پنجاب په هر سټیشن کې به مخلوقات راغلل، دا ټیل او دیکې به وي او چغې سوري او کریکې به وي. ګاندیجي به په غوږونو کې مالوچ ټومبلي و. په دې لړ کې ماته د جواهر لال نهرو هغه خبره را یاده شوه چې کله هغه په اول ځل د صوبه سرحد په دوره راغی. هغه ویل چې د پنجاب په ټولو سټیشنونو کې ټوله شپه خلکو چغې وهلې وې او موږ یې ټکي خوب ته نه پرېښودلو. هغه نهرو په خپل انداز کې ویل چې د هر یو سړي دا کوشش و چې زما غوږ له خوله را ورسوي او د انقلاب زنده‌باد چغه پکې ښه په زوره ووهي، لکه چې د دې خلکو دا خیال وي چې د جواهر لال په غوږ کې په چغه وهلو به انقلاب راشي. خو هغه ویل چې یو سټیشن کې گاډی ودرېده او ما بیا دې چغو او کریکو ته ځان تیارولو چې کړکۍ نه مې سر بهر کړو نو څه ګورم چې د سټیشن د یو سر نه تر بل سره پورې په پلیټ فارم د سرو جامو خدای خدمتګار ولاړ دي. نه ټیل شته، نه کریکې، نه دیکې شته، نه چغې، نه غوبل شته، نه داندل. یو مشر ماله راغی راته یې وویل موږ ستا ستړي مشي له راغلي یو او تا ته هرکلی وایو. زه ورکوز شم، هغوی ټولو ته ما په شریکه د باجو سره سلامي وکړه. جواهر لال وویل چې زه دومره متاثره شوم چې زما غونه زیګ زیګ شو، او بیا میا افتخار الدین ته چې هغه وخت د پنجاب کانګرس صدر و مخ مې کړلو
یعنې موږ ته د دې وینا ضرورت پیښ نه شو چې چا راته وویلې چې موږ د شریفو پښتنو خاورې ته راورسېدو. ګاندیجي چې د سرحد په دوره راغی نو اوله عامه جلسه په 400 کې مقرره شوه. فدا عبدالمالک صدر او انځرګل سالارو دوی چې څرنګه خدای خدمتګار او څرنګه خدمت یې کړی وو او بیا چې څرنګه د کار خلک پیدا کړي وو، نه داسې کار چا په صوبه کې کړی او نه داسې خلک چا په صوبه کې پیدا کړي وو. ګاندیجي چې جلسې له راغی په جلسه کې په زرګونو خلک ناستو. د هغوی په راتلو یو سړی د خپله ځایه ونه خوځېدو. د ګاندیجي موټر راغی، سټیج سره ودرېدو. موږ د موټر نه راکوز شو، موټر لاړ. موږ سټیج ته وختو. هلته جلسه شروع شوه. خلک خاموشه ناستو. تقریرونه یې اورېدل. ګاندیجي د دې جلسې نه ډېر متاثره شو او چې تقریر له پاسېدو نو ویې ویل چې زه په ډېره دنیا کې ګرځېدلی یم، ډېرې جلسې مې لیدلې دي، خو ما داسې ډیسپلین او داسې جلسه لیدلې نه ده. او بیا چې تلو نو چې څرنګې راغلی وو هغسې لاړو. موټر سټیج له راغی، دی پکې کېناستو. چې دی لاړو نو جلسه خوره شوه. نه مخکې او نه څوک وروسته خوځېدلی دي. زموږ د 400 یو خان و، هغه به وایي چې زه په داسې یوه ډله کې نه شریکېږم چې د کومې ډلې مشر چې بنجاري او قصاب او شاخیل وي. زموږ مشري په خانه نه وه، په خدمت وه. زموږ د وتمانزو جرنیل شاخیل و، زیارتګل نوم یې و. دوی ما تحت ډېر خانان، اربابان، میاګان او مولیانو. د دوی حکم به یې لکه د تنخوادارو نوکرانو په شان منلو. او دا یوازې د دوی نه و، د هر افسر چې هغه به هر څوک په خدای خدمتګارو کې یوه ښکلې ورورولي وه. محبت او هر کار ته چې به مقرر شو هغه به یې په مینه محبت کولو. ګاندیجي د ټولې صوبې دوره شروع کړه. د پېښور نه پس مونږ کوهاټ ته روان شو. چې درې ته ورسېدو نو ډېر افریدي د هغه استقبال له راټول شوي وو. پکې څه هندوان وو، دا هغه هندوان وو چې دغه آزاده قبایلي علاقه کې اوسېدل او دوکانونه یې کول. ما ګاندیجي ته وویل چې دوی نه تپوس وکړه چې په دې آزاده قبایلي علاقه کې ستاسو مال، ځان او عزت محفوظ دی؟ دلته چرې په تاسو ډاکې پرېوځي؟ نو ګاندیجي ترې تپوس وکړو. هغې ورته وویل چې زموږ هر څه محفوظ دي او چې څوک موږ په زور زیاتی کوي نو دوی د هغې مقابله کوي. ما ورته وویل ګاندیجي هغه ټولې ډاکې سیاسي ډاکې دي، د پیرنګیانو په رعیت کېږي او تاسو پرې ویروي. ولی زمونږ ډریور و، زمونږ ګاډی به هغه چلولو. ولی ډېر ښه ډریور دی. چې کوهاټ ته ورسېدو نو د ګاندیجي استقبال ته ډېر خلک راغلي وو. بیا لویه جلسه وشوه. بیا د دې ځایه بنو ته لاړو. بیا ډیری اسماعیل خان ته لاړو. د هغه ځایه پېښور ته راغلو او د پېښور نه مردان ته لاړو او بیا د مردان نه هزارې ته لاړو او بیا د هزارې نه ګاندیجي هندوستان ته روان شو. ګاندیجي د خدای خدمتګارو د ډیسپلین او عدم تشدد نه ډېر خوشحاله و. د سرحد د خلکو سره د ګاندیجي دومره مینه محبت و چې ما سره یې وعده کړې وه چې که ته وایې نو زه به 6 میاشتې په صوبه سرحد کې او 6 میاشتې په سیواګرام کې تېروم. سردار پټیل سرحد ته د ګاندیجي په راتلو خپه و او په دې خبره ورسره همیشه اختلاف کولو. سردار پټیل دا نه غوښتل چې ګاندیجي سرحد ته لاړ شي. د پټیل دا کوشش و چې مسلمانان په کانګرس کې را نشي. کانګرس کې یو سړی و چې هغه مسلمان و خو ده ته هندو ښکارېده. نو هغه ته یې ویلي و چې پام کوه دا مسلمانان درنه کانګرس ته را نشي. ګاندیجي ته د صوبه سرحد وکیلانو او بریسټرانو د ډاکټر صاحب په بنگله کې یوه سپاسنامه د سردار عبدالرب نشتر په ذریعه پیش کړې وه او په هغې کې ورته لیکلي و چې موږ په دې فخر کوو چې ته زموږ هم پیشه یې، یعنې وکیل یې. ګاندیجي ورته ډېر مزیدار ځواب ورکړو چې زه ستاسو هم پیشه نه یم. دا څه ښه پیشه نه ده. د کوم وخت نه چې ما د خدای د مخلوق خدمت شروع کړی دی نو دا پیشه مې پرېښې ده. تاسو له هم پکار دي چې دا پیشه پرېږدئ او د ملک خدمت ته ملا وتړئ. زمونږ د وزارت قایمېدلو لږه موده شوې وه چې په دې کې د گورنر یو سرکاري دعوت ایټ هوم راغی. څنګه چې په دې کې د شرکت دپاره نورو خلکو ته لیکل شوي وو، په دې کې ډاکټر صاحب له هم دعوت ورکړی وو. په دغه ورځو کې په کلکته کې د کانګرس ورکینګ کمیټې جلسه وه. زه هغې له تلم. ډاکټر صاحب ما سره دا خبره وکړه چې موږ د گورنر په دې ایټ هوم کې شریک شو که نه. ما ورته وویل چې د کانګرس وزیران په هیڅ قسم سرکاري دعوتونو کې شریکېدای نه شي. هغه وویل چې ښه به دا وي چې د ګاندیجي نه تپوس وکړې او بیا ما له تار راکړې.
کچرې د دې اجازه وي نو په هغه تار کې صرف هو ولیکه او که نه وي نو صرف نه ولیکه. زه چې کلکتې ته ورسېدم نو د ګاندي جي نه مې پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دغه رنګ سرکاري څیزونو کې موږ نه شریکېږو. نو ما ډاکټر صاحب له دنه تار ورکړو. څه وخت چې ډاکټر صاحب ته تار ورسېدو نو هغه گورنر د دې خبرې نه خبر کړو او گورنر دا خبره پټه نه کړه او په ایټ هوم کې د ډاکټر صاحب خلاف ډیره پروپاګاندا وکړه. ملک خدا بخش ته د خلکو په مخ کې وویل چې ډاکټر صاحب خو شرکت غوښته خو د بره نه ورله تار راغی نو ځکه شریک نشو. کله چې زه واپس راغلم او د دې خبرې نه خبر شوم نو ډاکټر صاحب ته مې وویل چې دا سړی ستا دوست نه دی او دا خبرې د دوستۍ نه دي بلکې د شرافت نه هم لري دي. مګر د ډاکټر صاحب داسې طبیعت و چې دا رنګه خبرې به هغه ته لږې ورځې یادې وي بیا به ترې نه هېرې شوې. په کلکته کې سبحاش چندر بوس او د هغه ورور سرت چندر بوس د ورکینګ کمیټې د ممبرانو دپاره ډیر ښه انتظام کړی و او د هر سړي د آرام او خوشحالۍ فکر به یې ساته. ګاندي جي په خپل کور کې دیره کړی و. زه یې د یو لوی ډیر تعلقدار سره دیره کړی وم او دغه شان د نورو ممبرانو حالو. د ګاندي جي به یې ډیر خدمت کولو. زه ګاندي جي سره ناستم چې سبحاش بابو هم راغی. دی د خپلې ناجوړتیا نه پوره جوړ شوی نه و او ګاندي جي ورته وویل چې ته خو لا پوره جوړ شوی نه یې نو د کانګرس صدارت خو کولی نه شي. ده وویل نه جي زه خو اوس ډېر ښه یم او دغه کار کولی شم. زه پوهه شوم چې د ده دا دومره دارومدار د دې خبرې دپاره دی چې په جلسه کې د ورکینګ کمیټې ټول ممبران د ده تجویز پاس کړي. لالي په هغه ورځو کې د انټرانس امتحان نه و ورکړی او په واردا کې و. جمنالال جی بجاج چې اجلاس لراتلو نو لالي ځان سره راوستی و. لالي سره یې ډېره مینه کوله او په ډېر زور یې ماته ایله د یوې شپې دپاره پرېښی و. د جلسې د ختمېدو نه پس هغه ګاندي جي سره واردې ته لاړ او زه خپلې صوبې ته راواپس شوم. وزارتونه او خدای خدمتګار مونږ خو وزارت د دې دپاره اخیستی و چې خپل جماعت مضبوط کړو او د پیرنګي ډله کمزوري کړو. د دې دپاره په سرحد کې موږ ټول هغه انعامونه بند کړل چې د سرکار له طرفه به خلکو له ورکېدی شو ولې چې په دې صورت کې به د خلکو روپۍ د خلکو له بیت المال نه اخیستې او خدمت او تابعداري به یې د پیرنګیانو کوله او دغه شان انریري میجسټریټۍ مو هم ماتې کړې او زولدارۍ مو هم ماتې کړې ځکه چې دا ټول خلک د پیرنګي ډله وه. بل کار مو دا وکړو چې غریب خلک مو د ملکانو د څوکیدارۍ نه خلاص کړل چې په دې وسیله به هغوی په خلکو ډیر زیاتې او ظلمونه کول. زمونږ دا هم اراده وه چې د کلو نمبرداران دې هم مات شي ځکه چې دا هم د پیرنګي یوه مضبوطه ډله وه. مونږ غوښتل چې د هغوی په ځای د مالیې د ټولولو دپاره په هر تحصیل کې نایب تحصیلدار مقرر شي مګر په دې کې کامیاب نشو ځکه چې زمونږ د اسمبلی ځینې ممبران په خپله نمبردارانو. دا زمونږ د غلط انتخاب نتیجه وه او د آینده لپاره مونږ له دې نه سبق اخیستل پکار دي. بله دا چې د کوهاټ د ټیری ریاست په خلکو دوه ظالمانه ټیکسونه وو چې ورته به بوه او تیرني ویلی شو. په اسمبلی کې د هغې د لرې کولو دپاره قرارداد پاس شو. یوه بله عجیبه خبره درته وکړم. یوه ورځ زه او قاضي صاحب په ایبټ آباد کې مازدیګر په سړک کې ګرځېدو. مونږ ولیدل چې زمونږ نه وړاندې جینکۍ دي او ورپسې هلکان دي. دا ماته بده ښکاره شوه. ما قاضي صاحب ته وویل چې ستاسو د وزیرانو دومره اختیار شته چې د دې مخنیوی وکړي ځکه چې دا خو زمونږ بچي دي. د دوی عزت زمونږ عزت او د دوی بېعزتي زمونږ بېعزتي ده. قاضي صاحب راته وویل چې مونږ قانونا دومره اختیار نه لرو. ما ورته وویل چې مونږ د خپلو لوڼو خویندو او میندو د عزت حفاظت نشو کولی نو د داسې حکومت نه څه فایده. تعلیم کې هم څه ناڅه ترقي وشوه. په آخر کې سکولونه پرانستلی شول او هغوی کې کافي برخه د جینکو دپاره وه او څومره چې مونږ غوښتل هغه هومره تعلیم خورېدی نه شو ځکه چې د دې دپاره په بجټ کې لږ رقم مقرر شوی و او د هغې زیاته برخه به د محکمې په خرڅونو لګېده. مونږ هغې کې هم څه بچت وکړو. د انګریز ډایرکټر په ځای مو دیسي سړی ولګولو او د انسپکټر عهده مو لرې کړه. نور هم پکې ګنجایي شو مګر د هغې اصلاح زموږ د وس نه بهر وه. د تعلیم په باره کې چې کوم زیاتې د پښتنو برخلاف پیرنګیانو کړی دی هغه په هندوستان کې د بل چا سره کړی نه دی. د پښتنو د بچو دپاره د دې بیکاره تعلیم هم ډېر لږ انتظام کړی او د جینکو د تعلیم طرف ته یې هډو څه توجه نه وه کړې.
بله دښمني د پښتنو سره دا کړې وه چې ابتدایي تعلیم یې په مورنۍ ژبه نه و او په پردۍ ژبه کې و. پښتنو د خپلو بچو دپاره د خپلو مدرسو د جوړولو کوششونه به وکړل او مدرسې به یې جوړې کړې، مګر حکومت په ځای د دې چې هغې سره امداد کړی وی د هغې مخالفت به یې کولو او د هغو د بندولو کوشش به یې کوو. زمونږ وزارت دا اقدام هم اوچت کړو چې په ابتدایي مدرسو کې پښتو ژبه لازمي وګرځوله او بل طرف ته زمونږ قوم ټول عمر د بل د پړق د لاندې تیر کړی و. هغې اختیارات لیدلی نه وو او نه ورته دا معلومه وه چې آخر زمونږ اختیارات څومره دي. مونږ 2 انیز ګټلی وو او قوم روپۍ غوښتله او دا هم پرېږده چې د جایز او ناجایز هیڅ قسم تمیز نه وو او د هر سړي دا خیالو چې لوټ دې نور وکړو او زه پاتې شوم. نور قوم خو لا پرېږده، د خدای خدمتګارو هم دا حالو چې هر وخت به د وزیرانو په بنګلو کې ناستو، تاڼې او تحصیلونه د دویو نه خالي نه وو او هر یو به چې څه وی که هغه به وشو خو ښه او که هغه به ممکن نه وو نو بیا به د وزارت برخلاف پروپاګنډه کوله چې د غریبانو خلکو دپاره څه وشو او مخالفینو به هم پرې مالګه مرچکي دوړول. بیا به یې کلو کې پروپاګنډه کوله چې د خدای خدمتګارو او غریبانو هیڅ ونه شو. په دغه طریقه دغو نادانو دوستانو خپل تحریک ته نقصان ورسولو. ما چې به د خدای خدمتګارو دې کار ته کتل نو حیرانېدم به او د ځان سره به مې ویل چې خدایا دا هغه خلک دي چې دوی خدای سره وعده کړې وه چې موږ به ستا دپاره د خپل قام او ملک خدمت کوو بغیر د څه لالچ نه. د ډېر افسوس خبره خو لا دا وه چې څه وخت به یو ملازمت او یا یوه وظیفه وه نو د هغې دپاره به سلو خدای خدمتګارو درخواستونه ورکړي وو. خو وظیفه به یوه وه، یو سړي له به ورکړی شوه، هغه به هم خدای خدمتګارو. دا نور یو کم سل خدای خدمتګار به ټول خفه وو او د وزارت او د خپل تحریک برخلاف به یې هر ځای پروپاګنډه کوله او تشه پروپاګنډه نه وه، کنځل او بد ویل به یې هم ورسره وو. کومه ورځ به چې د نوکرو دپاره د مقابلې امتحان وو نو عجیبه نظاره به وه. په سوونو امیدوار به وو او هر یو امیدوار سره به د سپارش دپاره جرنیلان، کرنیلان، سوداران او ناظمان راغلي وو. عجیبه خبره خو لا دا وه چې د هغو کسانو د زامنو دپاره به یې هم سپارشونه کول چې پلرونو یې د حکومت دپاره دوی ښه ډبولي او شرمولي وو او په موجوده وخت کې هم د پیرنګیانو ملګري وو. ما ته به د خدایي خدمتګارو داسې کارونه ډېر بد او مکروه ښکارېدل. که د امیدوار به څه وشو او که نه د دوی خو به وشو. په موټرو کې به وګرځېدل، چای ډوډۍ به یې وخوړل او پالوده پرې د پاسه. په دې کې بل لوی نقص دا و چې ټول کسان خو به نوکران کېدای نه شول نو هغو کسانو او د هغوی خپلوانو به خدای خدمتګارو ته پیغورونه کول چې جیلخانې تاسو تیرې کړي او پایدې د نورو خلکو دي، ستاسو پکې څه وشو. زمونږ د وزارت نه یوه لویه غلطي دا هم وشوه چې د سرحد هغه وحشي او ظالمانه قانون چې موږ ټولو ورسره مخالفت کړی وو او زه ټول عمر پیرنګیانو په دې قانون کې گرفتار کړی او قید کړی وم. دې وزارت اول دغه سرحدي قانون مات کړو. هغه پیرنګیانو زمونږ د وزارت په ذریعه بیا واپس جاری کړو. جماعت سره یې څه صلاح او مشوره څه چیزی هم خبر نه کړم. په کارو چې داسې نه وی شوی، د جماعت نه تپوس شوی و او که چیرې د جماعت رضا نه وی نو د وزیرانو هیڅ حق نه و چې هغه مړ قانون یې بیا را ژوندی کړی وی. په دې قانون یو خو د پیرنګیانو اقتدار زیات شو ځکه چې په جرګو کې د مقررېدو په تمه خلک ورمات شول او سلامونه یې شروع کړل او بل زمونږ ډیر خلک د سرحدي قانون په ذریعه حکومت قید کړل او بیا خو مونږ هیڅ ویلی نه شول ځکه چې دغه قانون مونږ په خپل وزارت کې اجرا کړی وو او زه ټول عمر پیرنګیانو په دې قانون کې قید کړی یم. بل طرف ته ټولو سرکاري نوکرانو زمونږ برخلاف یوه منظمه پروپاګنډه د خپلو افسرانو په ډاډګیرنه شروع کړه. دوی هډو د وزارت څه پروا نه کوله او نه یې څه ګڼل. ډېر ځله ماته په خپله ځان ډیرو سرکاري ملازمانو د خلکو په مخ کې د خدای خدمتګارو برخلاف قصې کړي دي. دغه شان زه یو ځل سره د اشوق شاه باچا د مومندو د کوهیدامان په دوره وم. د هغې علاقې تاڼیدار به مونږ سره وو. هغه به زمونږ برخلاف پروپاګنډه کوله او خلکو ته به یې ویل چې باچا خان خو غوا نه حلالوي. ان تر دې چې په یوه لویه جلسه کې ځینو کسانو د ده په لمسه شور جوړ کړو او زما د تقریر په دوران کې رانه دوه سوال وکړو چې ته غوا حلالوي؟ ما ورته وویل چې زه خو قصاب نه یم او مسلماني خو څه په غوا حلالولو نه ده. دا قصه ډاکټر صاحب او نورو وزیرانو ته ورسېده. اول خو ډاکټر صاحب د اشوق شاه باچا په خوله یقین نه کولو او چې یقین یې وشو او بیا یې هم د هغه تاڼهدار څه ونه کړی شو. دا خو پرېږده زمونږ کلي کې د جوارۍ پړو. ډاکټر صاحب 3 ځله په خپله د دې پړ بندولو دپاره راغلی و
خو بند نشو ځکه چې دا خو د پولیس کارو او پولیس امداد نه کولو. هغه خو به پکې حصه اخسته. ډاکټر صاحب په خپل یو سړی په رشوت نیولی و، په هغې مقدمه چلیدله، خو اخره مجسټریټ بری کړو. حقیقت دا و چې سرکاري افسران د صوبې د وزارت نه ویرېدل، ولې چې دوی هغې له سزا نه شوه ورکولی.